وشو سبا به د بلې بچې سره وشي زما زړه سوري سوري دی زما د قسم د دې ماشومې په سره وشي زه خپل مرګ ته تیاره شم زه خپل ورور ته نشم کتلی ما د ورور وی ته پریشان شوي خو ما د خپل ورور نه خبره پټه کړې ده زما دغه غریبانان روریان دي یتیمانان یو پلار هم نشته څوک مسلمانان وایو موږ ځان ته پښتانه وایو دا خور ده کنه زه بیداره شرمېږم کنه ما له کوم سړي لاس راکو ما له کوم یو خپلوان راغی چې راشه روکې موږ تا سره ولاړ یو خو په ایمان سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ګلزار علم خان کتونکو نن در سره یو داسې واقعه شریکوم چونکې واقعه ډېره زیاته زړه ده خو تاسو به ګورئ همیشه دپاره دغه یو ورور دی چې خورځې دپاره په هر قسم او په هر لار باندې هغوی ځان سپارلی دی دا هم نه وایي چې یاره زه به څوک هم یقین وکړه روشن په هکله که زه تاسو ته ووایم نو د ډېرې ستونزې مخې ته راغستې دي او دغه کار داسې کوي چې د داسې نه دي ویلي چې نن سبا حالات داسې دي چې هر څوک د هر چا نه لرې شول خو یو روشن زړه ته زه سلام کوم چې تر نن ساعته پورې د دغې خورکۍ له ځان ورکړی دی او همیشه دپاره دغه ستونزې دغه منډې دوی راغستې دي روشن به یې راته د ډېر وخت نه کالونه کوي چې راشه خو مصروفیات هم نن سبا دومره دي او مسلې دومره مخې ته راځي چې تاسو ګورئ به زموږ په دې چینل باندې خو نن راغلی یم روشن به یې له مې ټیم ورکړی دي ګورم به چې دې څه وایي او دغې عوامو ته او دغې خلکو ته څه میسیج ورکوي السلام علیکم وعلیکم السلام روشن به یې دا راته ووایي چې تاسو مونږ راوغوستو څه دپاره م راغوستي او تاسو څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم سرجي زه خو به اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې لکه تاسو موږ له په دې دونه لنډ تنګ وخت کې موږ له ټیم راکړو راغلی اصل کې سرجي زما دا خور ده په دې غټ اختر کې په 400 کې یو پلار لګي شوی هغه خپله لور رالاله کړې وه ټیک ته جي په هغې کې لکه که زه تاسو ته ووایم نو اوس د هغې خپل یو داسې میشن موږ پسې تیار کړی دی لکه ما باندې یو زور زبردستي را باندې کوي سرجي چې لکه ته موږ سره کښېنه او ته موږ سره روغ وکړه 20 لکه روپۍ واخله 15 لکه روپۍ واخله سرجي او موږ سره کښېنه ته موږ سره روغ وکړه ټیک ته جي خو لکه زه دا نه مخصوصوم زه یم نه لکه دا زما خور ده لکه دا موږ سره ظلم زیاتې کېږي موږ سره لکه دې خلکو ښه غټې وعدې کولې چې روشنه بچې موږ تا سره ولاړ یو تر اخره پورې به تا سره ولاړ یو قسم دې سرجي چا به راته رنګ وکړو وي بچې موږ د خپلې ګولډې خرڅو چا به راته وي بچې موږ د خپلې سترګې خرڅو خو دا ظالم او دا مجرم چې کوم دی ته معاف نه کړې نن زه تا ته قسم چې وخورم زه به ګناهګار نشم د دې ته په دې مالت کې م تپوس کولی شي قسم درته وخورم سرجي که نه زه یوازې زه دغه عدالت ته ځم زه منډه تړلی وم زما له 20 روپۍ هم لګي زه خپله محنت خواري هر څنګه دغې زه خپل مجرم ته ځان رسوم چې لکه دې سزا شي دې پانسي شي ټیک ته جي لکه نن دا زما خورځي سره وشو سبا به داسې یو بلې بچې سره وشي سبا به داسې بله بیا یو بله ماشومې سره کېږي لکه د انتشار به زموږ په دې پاکستان کې بیا خاص کر زموږ په دې پاکه خوره په دې 400 کې چې نن سبا ډېر په غټو تهمتونو باندې یادېږي چې په 400 کې نن دا ظلم وشو نن دا ظلم وشو دا ولې کېږي سرجي ما ته دلته یو بل هم وایي بس ته کښېنه او ته روغ وکړه یار زه څنګه روغ وکړم مثال خبره دا خو د ګل په شانتې ماشومه یو بېګناه ماشومه وه زما دا خور ده دا ما ته را په غاړه ده زما دغه خورځه ده ماشومه زه هغې سره محنت کوم هغه ما د زړه په غوښو باندې رالویه کړه چې دا زما بچی ده دا ما لکه د خپل اولاد هسې رالویه کړه خو لکه زه سرجي زه تا ته دو ویم چې لکه موږ ته هېڅ قسمه داسې دغه میلو نه شو چې بچې تا ته به یا نن داسې انصاف میلو شي یا برته سبا داسې انصاف میلو شي او بیا خاص کر چې زما دا خورکۍ په کوم ځای کې واده وه که نه سرجي زما دا خورکۍ چې په کوم ځای کې واده وه نو هغې خلکو موږ سره لکه ښه غټې وعدې کولې چې روشنه موږ به ستا له تاڼې تحصیل د هر قسمه مسلې که نه موږ به تا سره منډه تړلی وو که وعدې کړي وي چې موږ به تا سره یو هر ځای کې به تا سره ولاړ یو بالکل سر ما سره ښه غټې وعدې کړې وي چې بچې موږ به تا سره ولاړ یو خو ته به دا مجرم نه معاف کړې هغه ما ته نن 20 لکه روپۍ یادې کړي 15 لکه روپۍ وي دا ته موږ نه واله که چېرې دا موږ سبا بیا په تاڼه تحصیل باندې ولګولې دا به بیا زه ستا د سرمنې نه وباسم ته پې ځان له کور جوړ کړه زما دا ماټ دیوالونه دي لکه څوک 15 لکه روپو ته قرآن ګوزړه خو کولی زه تا ته قسم وخورم بار کله یو ته وایي کله بل ته وایي موږ وله پټي خرڅ کړل موږ
موږ ولا دا خرڅ کړل او زه ولا د ماما له دا 10 لکه 15 لکه روپۍ ورکوم موږ سره د کینی موږ سره د په عزت کې روغ وکي او که چېرې ما سره روغه نه کوي کنه نو چې څنګه زمونږ زوی دلدېږي دغه شانتې به سبا چې کوم دی زه به تا سره به زه به داسې کومه زما دا وروڼه دي دا کمزوري دي ته په دې ګوان کې تپوس کولی شي سرجي لکه دې کې داسې ما سره څوک هم دغه نشته چې ما سره عدالت ته لاړ شي تاڼې تحصیل ته لاړ شي منډه تړله ما سره ووایي لکه ما سره هېڅ کوم اوس داسې دې وخت کې څوک نشته یو دا خور زما لوغړېږي سرجي او زه لوغړېږم او دا نن ورته انصاف میلو شي سبا به درته انصاف میلو شي په هغې کې دا قسم دی دی سرجي زموږ نه څه جوړ شو هغه ما ته اوس بار دمکیانې کوي چې زه به تا سره دا کوم زه به تا سره دا کوم موږ سره کښېنه روغه وکړه او روشن به ما نه ولې سمه زندګي تېره شوي نن یو مریم لاله شوه سبا به داسې بله بچی لاله شي سبا به یو بله بچی لاله شي موږ پښتانه به ټول عمر په دې ظلمونو کې یادېږو چې بیا خاص کر په 400 کې دا کوم ظلمونه سرجي روان دي دا زمونږ عملونه دي که نه دا کوم حالات په موږ باندې پراته دي ولې ستا مخامخ به ښه ښکاره ظلم وشي تا سره به ښه سره یم او بیا داسې ظلم چې یو وړه بچی لاړ هغه د اختر په ورځ باندې د چاړۍ لاندې سملاسته هغه لاله شوه او ته ما ته نن وایې چې ما سره ته کښېنه ته ما سره روغ وکړه زما دا خور څه شوه زما هغه خورزه څه شوه دا انصاف دی موږ څوک موږ چاته کښېنو چاته وجاړو سرجي قسم دې چل نه راځي چې خدای یو وکړو څه په کومه لار باندې لاړ شو موږ سره خو دې خلکو د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې وعدې کړې وې چې بچې موږ به دا کوو نن به هغه کوو زه چې قرآن زه چې کوم تاریخ لمزم زه والله زه د یو بل نه زه دغه وکړم چې بی ما سره څه دغه وکړه زه ځم قرضدار ما سره وکړه زه ځم نن تاریخ لازم لکه زما دا 3 میاشتو شو زه ته قسم وخورم که نه زه په دې کې منډې تړلې وامه دارې ما له یو سړی رانغې په سر را د لاس کې نه خو د بچي چې تا سره موږ کومه وعده کړې را موږ تا سره موږ سر ته رسو خو نه هغه وعدې به بس نن دا غم وشو سبا د بل داسې په غم کې دغې چې یو سبا به یو بل ظلم کېږي بیا به دلته موږ میډیا والا به ځو دا لکه الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي چې تاسو راشئ زموږ اواز اوچت کې د عوام ته وښایئ چې بی چې په 400 کې دغه ظلم روان دی او قسم دې سرجي ډېر غټ ظلم را سره روان دی ډېر قسم خبرې اورو څوک دا وایي والله نه پوهېږو سر د زما د خور د زړه غوښې حلاله شوې زما د خور بچی حلاله شوه لاړه ترې تم شوه او دا خلک اوس ما ته وایي چې ته کښېنه ته روغ وکړه زه په کومې دغه باندې زه روغ وکړم اخر لکه زمونږ لاره به څه کېږي دا ماشومه خور مې ده دلته ورته څوک څه وایي څوک ورته څه وایي وي دا ورور به درله مړ کړي دا به درله وکړي نو اخر لکه زمونږ لار څه شوه موږ به څه کوو سرجي دا وړه خور مې راځه دا مثال خبره وساتم زه هغه وړه خور زه وساتم که زه تاڼې تحصیلونه وساتم عدالتونه وساتم زه څوک زه خو یک دقه یوازې د دې د خور سر سورې مثال خبره زه چې دې خور سره نن نه ودرېږم نو څوک په ورسره ودرېږي هر سړی موږ له پستور کې بعضې کسان یې ګوتې رامنډي وي کښېنه ته روغ وکړه زه روغه څنګه وکړم هغې بچی له به موږ څه جواب ورکړو خو بیا په یو داسې مرګ د دې دنیا نه لاړه چې ډېره خالي لاس د دې دنیا نه لاړه قسم په خدای سرجي زه په دې خپله زندګۍ باندې ستومانه کړم چې الله زمونږ څه لار ده نن زما نه څوک ژړه اوري نه مې څوک فریاد اوري چې الله دا موږ ځان ته مسلمانان وایو موږ ځان ته پښتانه وایو دا خور ده که نه زه بېداره شرمېږم که نه ما له کوم سړي لاس راکړو ما له کوم یو خپلوان راغی چې راشه روکې موږ تا سره ولاړ یو خو په ایمان سره انصاف کوم دی موږ ځان ته مسلمانان وایو موږ ځان ته انسانان وایو دا موږ نه څه جوړ شو زه به تر کومه پورې زه په دې کې زه لړزېږم او ګلزېږم اخر زموږ څه لاړ شو سر د خدای لپاره موږ سره انصاف چې وشي ضرور ما سره زما د خور سره د انصاف وشي دې پلار ته وایي چې ته ما پسې 10 لکه ولګوه 15 لکه روپۍ ولګوه دا به زه تاله په 3 میاشتې کې را پیدا کوم دننه د چا نه بېلې سرجي سبا به هم تا ته په لار کې ناستي تاله به په دې سټ باندې چاړه راکاږي ولې دا به دې رقم ځای نه راوړي د خپل پټي ټول هر څه خرڅ کړل دلته ترور په دې کوڅو کې ګرځي وي ما روشن خان له 15 لکه روپۍ اخر زه ته قسم وخورم وي زه وله دا 15 په 15 باندې ورکوم وي دې رپې ځان له کور هم جوړ کړي دې رپې ځان له واده مو کې موږ سره دې کښېني او موږ سره دې روغ وکړي زه به د خپلې خورزې یو څاڅکي وینم سرجي خرڅه نه کړم خو دې خلکو چې موږ سره کومې وعدې کړې وي هغه په هغه ټیم وعدې وي بس هغه واته نه خلص ورځې زورو د هر سړي خو زورو موږ د سره دا کو موږ د سره دا کو زه دې وخت کې 1.5 لاک روپۍ قسم دې سرجي زه قرضدار یم اخر لکه انصاف پکار دی یاره دا کم قهر په موږ باندې نازل دی د چا په زړه کې دومره درد نشته چې بچې زه نن تا سره ولاړ یم
اخر لکه دا مسلمانی ده دا ماشومه دا دی ما دا ما د دغه نه دا څونه ماشومه ما دا غزا نه راوستي و قرانګو دا ما ته بغیر د پاپا نه بل لپس نه کوي دی له ما لکه د خپل اولاد سیمینه ورکړه ما زړه ته رانږدې کړه زه دلته دا جهاد وکم که هغه وکم که زه کم کار وکم سر زه یک یوازې زما دا نور رونه دي قرانګو دی ته پرې ګوان کې تاسو کې دی په عدالت کې پولیس ته نشي مخامخ کېدی وکیل صاحب ته نشي مخامخ کېدی نه دا خبره کولی شي سرجي دغه یو زه په دې کور کې یم قسم درته خورم چې ته په دې کور کوڅه کې تاسو کا د منډه تړم هر سړی ماته وي ته منډه تړلې که سبا تاسو سره څه چلو کو او تاسو سره نقصان درو سی وي ته بسو کې وي دا خور به دم غر کې شوی دا کور به ځان لغر کې ما وې زری پکې ټوکلي شم خدا د حق خبره دا به ان شاء الله ز سر ترسو زه 15 لک روپو ته سر زړه نشم خو کولی زه 6 لک روپو ته زړه نشم خو کولی خو نه زه د خپل بچی زه یو وختم نه خرڅوم دا ګولونه لسر دا د لالي دوري تاسو په ایمان وای دا بچری دا به ما د والله که زه دا چروانه په دې کور کې راپروي زما زړه وستره خوږیږي زه چې سهار شم کله د یو منت کوم کله د بل منت کوم کله چاته رنګ کوم یار موږ سره اوس درېږي کنه ستاسو غوادي څه شوي شابلې تلته لاړم قسم درته وخورم سرجي کنه شابلې ته په ماسخوتن کې لاړم یو حجرې ته زه وردن نکړم ماته وی روشنه وی داسې کار دی تر راځه وی تعالی موږ دلته خبرو کوم ورته خیر دی موږ سره یو څو مشران چې په د باندې شهادت وشي چې دا سړی مکمل گیر شي چې در راوته دوست چانس دغه نشي یو حجرې ته بوتلم الته لا اله الا الله محمد رسول الله چې پوجا کې هغه زما د خور چې په کوم ځای کې واده راکنه چې په کوم کوڅه کې په کوم کلی کې هغه مشران د قران درته خورم چې زه ورته په جړا شم سر مارته د الله د پرزې کې आवाज زه غریب سړیم د زما پوله پټی نشته جیدات زما نشته چې زه په سیغه خرڅ کوم چې زه خپل خورزو غټم خسوي وي بچي وی دا زمونږ د وسکار نه وي زمونږ کلی زمونږ سر سترګې دلته سارو ما خام لګي اینو د خدای مسلمان زه خو ته یم چې ستا خو سر سترګې لګي خو دې بچو بس کیږي دام د الله بنديان دي کنه زم د الله بندم زما په زړه باندې ډیر څه براتري کنه زما زم چې زما کوره بچي غر څه زما خور سره خور شو دا به زه د دې خور نه قربانوم دا به زه د مریم د خپو د خور نه قربانوم زه به دا غیرت ان شاء الله سر در رسوم زری پکې ټوکلي شم که ته ماته وې کنه چې زه به تاسو سره دو کوم ما خو تا غوړم چې راشه مړه راشه څنګه چې زما بچي مړې باندې چاله کې خو دې شو ستاد قرآن و چې مال سر کې په مړې باندې چاله کې د خو زه روغ نه کوم سر کتونکو د خورکې را سره هم ده خور اداره ته وایا چې تاسو سوای په دې حواله سره چې مونږ تاسو لره غو تاسو سب میسج ورکوي دی عوامو ته بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله بس موږ دا محسوس ورکو چې به زما د ورور کوم بیان ورکو نو بس دغه زمام دی چې ګوره د خلکو مو سره ډېرې غټې وعدې کړې وي ما ته رنګو کو چې بچي موږ د لپدی باندې بلډیزر ګرځو دی د لازمینګ ختمو و دو واغه خو بیا مرته ما وي بس خیر دی غم تور سره دی لږ صبر وکړه بس الله زمونږ په خپل دغه کی او بیا غل شابړي خلک دی هغه زمون نرست شو زما ورور ته وی چې ته به دې نه ماپ کې او دغه دې من ټول تاسو سره ولاړی او زما ورور یو ته مينتونه کوي زما ورور کله عدالتونه ته یک یوازې زی هیڅ کوم زما ورور سره نو درېږي ټول خلک ته نرست شو یریږي موږ دا کار نشو کولی زما ډیر ول د الله ډیر جون ورکی غم د خورزه د خپکیږي په او هغه ورته دمکیانی ورکو یو کور په کور باندې ترور ګرځي او زما ورور یادی چې زما ورور باندې د 500 تختې ته رسید یو مرقید شو نو دی به موږ په کور کې یو شپه مونږ کې او موږ په ډیر زیات روانه خبرې کې نو زما ورور د عدالت غمو کې که زما د ماشوم غمو کې او که زما غمو کې موږ ډیر غریبانه نو زمونږ هیڅ سره نشته دغه غریبانان روریان مې دي او ټول په کور باندې ناست دي وایي چې تاسو د مریم په سر باندې دولت غشتې لا اله الا الله محمد رسول الله که موږ د مریم په سر باندې یو روپۍ مغشتې که موږ د مریم په سر باندې دولت غشو نو موږ به ځان له پیسو وکیل نیولو زمونږ د یو ټیم یو د بل ټیم همني دارور مې کله د یو نه قرض کله به بل نه قرض خو نشته نه په عدالت کې انصاف شته او نه په بل چا کې انصاف شته نن زما بچی سره وشي سبا به د بلې بچی سره وشي زما زړه سوري دی زما د قسم د دې ماشومې په سر وي زه خپل مرګ ته تیاره شم زه خپل ورور ته نشم کتې ما د ورور وي ته پریشان شوي خو ما د خپل ورور نه خبره پټه کړې ده زما دغه غریبانان روریان دي یتیمانان یو پلار هم نشته څوک هم نشته چې زموږ په سر باندې لاس کېږي تاسو دغه ټولې خبرې روشن به هېري کې دا خپل نمبر هم را سره شریک کا او دا انټرویو راته ما هم ډېر غیرتمند خلک شته ډېر پښتانه دي
ګورنمنټ ته به هم دا خبره ورسي او انشاءالله ضرور به تاسو ته انصاف میلاویږي دغه دعاګو یم خو روشن بی ډېر مار رنګونه کول چې یاره ته ماله نه راځي نو زه راغم چونکې غم تازه کول نه غواړم یقین وکړه چې دغه ماشومه کله هم زما مخې ته راشي نو زړه مې درد وکړي هغه چاته پته لګي چې د چا اولاد وي او د چا اولاد سره داسې شوي وي نو روشن بی دا خپل نمبر را سره شریک کړي که څوک د سره هیلپ کول غواړي سر زه به تاسو له خپل نمبر هم درکړم ټیک ته جي خو لکه زه دا وایم که نه سر چې لکه زما دا خور ما سره دونه لوغړېږي تر نن ساعته پورې په عدالتونو کې زه منم هغې ماله لکه هر قسمه منډه تړله وایي لکه وکیلان صاحبانو سره د الله ډېر خو کې لکه ما هلته عزت راکوي ما سره مینه کوي که نه خو لکه زه به چونکېدو یم چې لکه جیا زموږ سره ترو زامن نه لري خو ماله به یو تاریخ هسې وکړي یو دوه براله ورسې وکړي لکه د هغې هم دې ته بچیې دي په کور کې هم دې ته یې کاتري خامخا لکه څه ناڅه خو به زه هم دغه کوم که نه سر خو لکه زه دا وایم که نه سر چې لکه ما ته انصاف میلو نه شو قرانګو ما نن ځان ته د خپل مرګ اراده کړې وه پوه شو چې دا کوم اور زما ستر نن په کوم په دې کور کې بل د قسم د سر هغه ما ته پته لګي او زما د بېګناه خور ته پته لګي سر لکه ډېر غټ ظلم موږ سره کېږي ډېر زیاتې را سره کېږي بچی رانه د تورو خورو لاندې شوه او انصاف را سره نه کېږي څوک ډرامې کوي څوک خاندي څوک وایي دا ماما یې لیونی شوی دی د هغه اولاد نه لري د هغه بچی نه لري ټیک ته سر د هغه اولاد دی دا زه نه یم چې د هغه اولاد نه لري خو که چېرې د هغه اولاد هغه به په دې لار باندې سر بوتله نه ډېر غټ ظلم وشو نن یوه بچی سره داسې ظلمونه کېږي زموږ 400 داره څونه ظلم او زیاتې پکې کېږي نو سر ستاسو د الله ډېر عزت وکړي ستاسو د الله ډېر قدر وکړي چې تاسو موږ له رالی په دې لنډ تنګ وخت کې موږ لم ټایم راکړو خو سر که ما ته انصاف میلو نه شي زه ورته قسم خورم چې زه به د خپله خور نه را او د خپله خور دا به زه په دې عدالت مخې ته چې کوم دی زه وجنم زه به خپل ځان هم ولم او زه به دا خور هم ولي ځکه چې زه د دې درد قسم دی زه نشم برداشت کولی سر زه چې سهار کور ته ځم یا مازدیګر زه کور ته راشم یا زه ماسپښین راشم زه چې خور ته وګورم دا دوړېږي قسم دی دا زما دپاره یو غټ مرګ دی جی الله مې عزت وکړه زما نمبر خو 0314 99 58 027 دا جی دا زما نمبر دی مقصور نمبر یو جهان مننه کتونکو دا د دغه خور او د دغه روشن بی خبرې وي هغه تاسو ته ما کېښوي نوره فیصله چې کومه د هغه په تاسو ده دې وخت کې زما کیمرمین او ما له راکې اجازت په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو